خبر پر تورخم د ډبرو سکور په صادراتو کې بندیز ولګېده. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او شور نیوز در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرکلی کوم تورخم بندر د ډبرو سکور په تک راتک بندیز ولګېده. د مالی وزارت لوري خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا چې په هیواد کې د میوو موسم دی او د تورخم له لارې باید د میوو صادرات تر سره شي. نو له همدې امله دې اړتیا ده چې په دغه لاره د سکور ډبرو صادرات ودرول شي. د مالی وزارت وایي چې د اقدام به د تورخم ګمرک غوښتنې پر بنسټ کې کړی دی. د مالی وزارت همدارد ویلي چې د ډبرو سکاره دی لدی وروسته د خوست پکتیا او پکتیکا لارو صادر شي او په تورخم بندر دی تګ راتګ لدی وروسته ممنوع دی. د مالی وزارت وایي چې په تورخم لارې د ډبرو سکور تګ راتګ د میوو ته د زیان رسوي او د ترافیکو ډیرېدو سبب ګرځي او د موټرو د ګڼه ګوڼه د دې سبب ګرځي چې ګمرکي چارو کې ځنډ رامنځته شي او دا چار د میوو صادرات ته زیان اړوي. ملګرو دا په زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا خپلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.